دا خبره بیا په ټولو کې رښتیا ده چې دروغ نه شم ویلی په دې چې یوه ورځ به موږ داسې ورځ هم راغلی وه چې کور کې بیا یو شی نه و قسم خورم درته که ده سره کوم ته ژړا یې کوه نو دوی به غلط کړم هله زه دوی به څومره امیده به یې کړم په قرار به شي که نه زه به بیا دونه ورته شی پیدا کړم چې دوی ماړه کړم خو پیدا مې نه کړم. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې له ډېر فقر او غربت سره مخ دی او د خوست ولایت دی، نو د دې حال له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خورې ښه یې؟ زه ښه یم، ته خپله ښه یې؟ مننه. ماشومان دې ښه دي؟ خاص دی. شکر ده، د الله فضل دی. ژوند زندګي سره څنګه یې؟ خبر شو چې ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخ یې؟ موږ دا غریبي ده، بس یو خاوند مې نشته، کونډه یم، 5 ماشومان را په غاړه دي، بس په دې باندې خپله غریبي کوم. بس 15 روپیو جوړ کالي ګنډم، کچا راوړل جوړوم، یو کری نه وړم، بس الله یې دلته ناست، بس په دې باندې خپل ژوند تېروم. 15 ماشومان دې اوس کومه دي؟ کباړ ټوله یو ټول یو یې نشته نه، کور کې یو هم نشته، ټول وتلي دي. مشر زوی د بیا څو کلن دی؟ هغه 8 کلن ده او 15 زامن دي. او بیا هغې پسې چې دا دویم زوی مې 7 کلن ده، هغې پسې بل چې ده هغه 6 کلن ده، هغې نه مې مشره ده، هلکان نه مې مشره ده، هغه مې د 18 کالو ده، لور مې مشره. ښه، نو چې خاوند نشته، دا د کور ضرورت څنګه پوره کوئ؟ بس دغه ماشومان چې کباړ مباړ ټوله اداره کوم، ته په دې باندې خپل ژوند تېروم، څه زه خپله کور کې خیاطي کوم. نو تاسو ته ورځ کې څوک جامې راوړي، ګټه کوئ نه کوئ؟ بس که چا راوړه خو که کوئ، که چا رانه وړي، بس الله یې دلته ناست. او چې نه بیا دا ماشومان تاسو نه څه وغواړي، بیا تاسو څه ورته وایئ؟ بس ژاړي، هر شی رانه غواړي، داسې ژاړي. او دا خبره بیا په ټولو کې رښتیا ده چې دروغ نه شم ویلی په دې چې یوه ورځ به موږ داسې ورځ هم راغلی وه چې کور کې بیا یو شی نه و، قسم خورم درته که ده سره کوم ته ژړا یې کوه نو دوی به غلط کړم هله زه دوی به څومره امیده به یې کړم په قرار به شي که نه زه به بیا دونه ورته شی پیدا کړم چې دوی ماړه کړم خو پیدا مې نه کړم. بس د هغې ورځ دلته چا خیرات کړی او ختم و. همغې بیا دونه وریجې هغه ورته راولېږل، یو رقم خوشحالي او چغې مې ماشومانو کولې چې ورته راوړل، بس همغه یې وخوړل، په همغه مې ماړه کړه، هغه شپه دا رقم تغده یې تېره کړه. بس یو ورځ هم له هرې کله سبایي چای نه وي، کله د غرمې نه وي، کله ماسخوتن ډوډۍ هم نه وي، 2 ټیمه ورته ورسېږي، یو ټیم یې نه وي، کله 3 ټیمه نه وي، دا رقم ته ژوند ده، بس تېرېږي. نو څه خپلوان دې نشته چې در سره مرسته وکړي؟ خپله خپلوان هم هېڅوک هم راسره 1 روپۍ کومک هم نه کوي، 1 روپۍ هم نه کوي راسره هېڅوک هم. او خاوند دې په څه مړ شوی؟ خاوند مې ملي اردو کې وظیفه کې و. هو. نو اوس تاسو په همدې 40 شپه ورځ تېروئ؟ بس په همدې باندې خپله او ګزاره دا کوم. اوړی څنګه تېر شو په تاسو باندې؟ اوس دا د ژمه را روان دی، دې کې به تاسو څه کوئ؟ خلک خپل د خوراک پیسې نه لري، نو تاسو ته به جامې په څه راوړي؟ تاسو وګنډئ، نو تاسو بیا څه کوئ؟ بس څه وکړو ګورې، بس الله یې دلته ناست بچ شوی و. ښه، تاسو د کوم ولایت څخه راغلئ؟ وږه د خوست ده. ولې هلته څه کاروبار نه کېده چې دلته راغلئ؟ نه ولې هلته هم ګزاره نه کېده، دلته راغلو، یوازې مې دلته مې مور د کور راسره نږدې دی، پلار مې خپله معیوبه ده، 20 ده، کټ پروت دی، او ورور مې یو دانه ورور مې د موږ خپل 6 خویندې یو، او هغه چې دا هغه عصبي تکلیف لري، بیا 15 کاله داسې و چې لیونی و، خو ځان نه پوهېده. یو ورور مې هغه غریب، اوس دغه بایسکل سره کباړ مباړ ټولوي، بس په دې باندې د ورځې 100 روپۍ 50 پیدا کوي، هغې باندې خپل اخرخانه بس دا مور او پلار مې دوی ور په غاړه. ښه، دا کور کې چې ژوند کوئ، دا اوس ستاسو خپل ده په کرایه ده؟ نه، دا کرایي پراته وي، څو کرایه ورکوئ؟ 1,500 روپۍ د دې کور کرایه ورکوم. نو ته چې د خوراک پیسې نه لرې، کرایه څنګه ورکوې؟ بس دا را باندې اوس هم پرته ده، 4 میاشتې کرایه اوس هم را باندې اوښتې ده. او دې کور کې خو نه پکې شته نه هغه دی، دا ماشومان دی ګرمي نه کېږي؟ بس څه وکړو، ژاړي چغې وهي، نو څه وکړو، الله یې دلته ناست. ښه، دا ماشومان چې تا نه څه غواړي که نه او تا سره نه وي، نو څومره دردېږي؟ دغه خپل احساس موږ ته بیان کړه. دې نه والله بیا په رښتیا دردېږم چې خو بس چې دا ماشومان دې کوڅې ته ووځي، خلکو کالي شیان ویني، دوی ما ته راځي ژاړي، ما سره چې شی نه وي چې ویې اخلي، او دې باندې درته قسم خورم چې ډېر درد مې په رښتیا لیدلی. داسې که شپه راغلی چې تاسو وږي ویده شوي یا ورځ؟ یاره دا هغه پرون بېګا نه بېګا دروغ نه شم ویلی، په دې چې ګاونډیانو مې رالېږلی وه په رښتیا سره، او بله شپه مې بیا دا رقم مې تېره کړې نه ول، په رښتیا مې شی نه وه، او نن ورځ چې دا نن بیا سپینې وریژې مې ورته پېښې دي.
کتلی هم شی او په اشپزخانه کې. اوس مې دا زړه ارمان دی چې کور ته راته سودا څوک واخلي، کومک راسره وکړي. خپل هېوادوالو څخه څه غوښتنه لري؟ بس زه د دې ورونو نه دا غوښتنه لرم چې خیر دی ما سره د کومک وکړي، ما په ماشومانو د رحم وکړي. ما هېڅوک هم نشته، خیر دی چې څونه دوی کولی شي چې هر څونه یې وس ما سره د کومک وکړي. قدرمنو هېوادوالو، تاسو خپله ولې د دغه غونډې کړکۍ څومره خپل فریاد وکړه. متاسفانه ډېر وخت کېږي موږ ویډیوګانې هم نه کول، ځکه زموږ ډېر ویډیوګانې شوي دي خو مرسته چا نه کول. نو اوس بیا د دغې خړکې ستونزې په هکله خبر شو، نو دلته راغلو. نو هیله کوم هېوادوالو زموږ هم دومره وسه رسېږي چې د دغه غریبانو غږ اوچت کړو. نو که چېرې تاسو زموږ ملاتړ ونه کړئ نو موږ دغه خیریه مخې ته نه شو وړلی. نو هیله کوم چې زموږ ملاتړ وکړي او د دغه بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 4 2 7 8. د لیدو څخه مننه.